علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور ګل محمد په نامه باندې د هلمند ولایت نه د قندهار د خرقې مبارکې په اړه پوښتنه کوي چې آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیانۍ چپنده که نه ده. نو محترمه مشهوره خو ده داسې، خو بیا هم ګوري دا ډیره مهمه مسله ده. دی په دې ځوریږي چې علما ولې سند نه وړاندې کوي. نو محترمه ما خو تر اوسه قندهار لیدلی هم نه ده او رښتیانا هم چې باید په دې اړه باندې داسې معتمد سند وړاندې کړل سي چې مونږ د افغانستان نه بغیر نور بهرنۍ نړۍ ته هم په دې قناعت ورکو چې د رسول صلی الله علیه وسلم رښتیانۍ چپنه د مونږ سره شته ده. ګوره محترمه، دا اوس وخت کې که تاسې فکر وکئ، تا ویلي چې دلته بعضې علما ډیر تشدد کوي چې د سند خبره ورته یاده کې لا بده پې لګېږي. ګوره محترمه، تاسې د عامو مسلمانانو ته یم چې دماغ خبرې به اورئ. ډیر کرته د فیسبوک کې کله کله ویښتان راسي، اوږده ویښتان وي، یعنی بیخي ډېر اوږده وي، تقریبا د انسان د یو ذراع قدر دی. بس دا هسې ورته خوشحالي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم ویښتان دي. د الله په خاطر باندې پردي ویښتان رسول الله ته مه منسوب کوئ. که دا د رسول الله ویښتان وای صلی الله علیه وسلم، نو د رسول الله ویښتان دومره اوږده کله ول؟ د رسول الله ویښتان خو به اکثره وفره ویښتان ول، دومره اوږده ویښتان د رسول الله کله ول؟ بیا د رسول الله د ویښتانو ځان ته صفت و، د رسول الله ویښتان جعد قطط ول، دا مړه غوندې ویښتان وي. مسلمانانو ورونو، همداسې ما مخکې درته ویلي ول چې یو مولي صاحب دا ویلي چې د رسول صلی الله علیه وسلم غاښ چې په احد کې شهید سوی د هغه له ما سره ده. نو ما ورته ویلي میل دا دروغ وایي، هسې له ځانه دې دا خبره کړې، اوس له ما سره وران ده، خوند نه ورکوي. بس کوشش کوي چې داسې مشهوره کړي چې دا مولا یا وابي ده یا پنجپیری ده. ځکه د دغه بزرګي مې ور خرابه کړله. د بزرګي همدا وه چې همدا غاښ کې ځان ته منسوب کوتې به ښځې وي او سړي به و پې باندې راخوشي به و، پیسې وهل به ول پې باندې. نو یو خدا د دی وي چې دا غاښ ټول روغ غاښ ده. اما ابن الحجر په فتح الباري کې وایي چې صحیح دا ده د رسول صلی الله علیه وسلم غاښ چې ده هغه ټول نه ده هغه سوی، صرف یو څه اندازه ترېنه ماته سوې ده، ټول نه ده غورځېدلی. ګوري دا ابن الحجر په فتح الباري کې هم لیکلي دي. علامه قسطلاني رحمه الله په ارشاد الساری علی جامع صحیح البخاري کې هم لیکلي. نو که هر کم عالم وي، نو اوس د تحقیق زمانه ده. ګل محمد وروره د هلمند نه خوابدی کېږم، انشاءالله ورځ تر بلې د تحقیق میدان ډیر په ګرمېدلو باندې ده. اوس هغسې مزخرفې خبرې چې سند ونه لري څوک نه مني. نو ما خپل یو وخت کې د قندهار د خرقې مبارکې په اړه باندې اوریدلی ول، یو کتاب کې مې لیدلی ول، اوس چې څومره فکر کوم نه را په یادېږي. نو والله اعلم که کوم علماو ته په اړه باندې مستند تحقیق معلومي ښه ده وروره چې باید نشر کړي او مونږ بهرنۍ دنیا هم په دې قناعت کړو چې د رسول صلی الله علیه وسلم چپن د مونږ سره شته. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسئ.